این علمایی که میبینین همه به صفوف اردو خواهند رفت. تازه او بد خبر د ملا نیازي څخه وروسته بل غټ مولوي هم شهید شو. دا چې دا ملا څوک و ستره هیله یې څه وه، څنګه او دا کار چا کړی، افغانانو څه غبرګون ښودلی، دې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. که از خداوند شهادت خواستیم که انشالله اورم میرسه، وقتش بیا خاک نصیبش. که غواړئ یو ملت ضعیف او له منځه یوسئ نو اول یې عالمان له منځه یوسئ. دا کار به مغولانو هم کولو چې په هر ځای به یې حمله کوله، د هغوی د روحیې د ضعیفه کولو لپاره به یې دا کار کولو. اوس دا کار په افغانستان کې روان دی. شهید مفتی ریحان او شهید دکتر ایاز نیازی یې بیلګې دي. د خدای او د دین دښمنانو نن یو ځل بیا خپل کار وکړو. نن د جمعې لمانځه پر مهال د کابل په کارتې 4 سیمه کې د شیرشاه سوري جامع جومات کې د لمونځ کوونکو ترمنځ چاودنه شوې. د مشهور دیني عالم عزیز الرحمن مفلی چې د همدې جومات امام و، د هغه په ګډون 3 کسه شهیدان شوي او 10 کسه نور زخمیان دي. هغه خپل یوې مرکه کې ویلي و څه مې چې غوښتې خدای راکړي او یو لوی ارمان مې پاتې چې هغه شهادت دی، چې نن یې خپل دغه ارمان هم پوره شو. د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لیکلي شهید مولوي صاحب عزیز الرحمن مفلی د شیرشاه سوري مسجد د امامت ترڅنګ موده مخکې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د دینی چارو سلاکار هم و او هر سهار به یې زموږ رسمیات او مجالس په خپل خواږه اواز د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو پیلول. د وزارت کارکوونکو او مراجعینو ته به یې د شهیدانو او معلولینو د حقوقو په اړه دینی احکام بیانول. مسئولینو ته به یې د خدمت او فساد سره د مبارزې روحیه ورکوله او مراجعینو ته به یې د دوی او د دوی د کورنیو د غړو د قربانیو ستاینه کوله. نجیب ننګیال لیکي د خدای په کور کې په محراب کې رب ته په قیام د جمعې په ورځ د لسګونو لمونځګزارو په منځ کې چاودنه کول پیژندل شوی طالبي تکتیک دی. په شهید ارسلا جمال په مسجد کې برید، په شهید عبدالله لغمانی په مسجد کې برید، له مسجدونو څخه د جګړې د سنگر په توګه استفاده، د لوی جرګې په خیمه کې د 3,000 علماو په غونډه برید، په مولوي سمیع الله ریحان برید، په مولوي ګل پاچا حماد برید، د مولوي ظاهر حقانی شهادت، د مولوي بصیر حقانی شهادت او داسې نور په لسګونو او زرګونو مثالونه د دې شاهدي وایي چې په مسجدونو حملې او لمانځه ته روان لمونځګزاران ترور کول د طالبانو مقبول ترینه شیوه ده او تکتیک کې دی. دوی چې هر کله مسجد شهید کړي، حتی په هغه مسجد د مسجد زرار نوم ږدي او ړنګولو ته یې دلایل تراشي. د شاهین قلی اردو په لمونځ کوونکو سرتیرو حمله هغه عمل دی چې طالب تل پرې ویاړي. له مقدس اماکونو څخه استفاده او ړنګول یې له طالبي خوارجو پرته بل هیڅ څوک نشي کولی. اوس خبره دا ده چې که دا برید طالبانو نه دی کړی نو چا کړی؟ بیا خو د دې دا معنا ده چې جګړه طالبانو سره په تړون کولو نه درېږي، نو بیا د سولې تړون د څه لپاره او د چا سره؟ آیا د داعش اوسني جنګیالي پخواني طالبان نه دي؟ آیا حقانی شبکه او داعش ګډ عملیات نه کوي؟ په حقانی شبکې طالبان څومره کنټرول لري؟ طالبانو سره له هر ډول معاملې مخکې باید د دې پوښتنو ځواب موندل شوی وای.